اخیری کې ځان سره یو عمل والی زما عزتمندو د هرې مسلې د حل لپاره د هر ضرورت لپاره تاسو ته ما غالبا مخکې هم دا ویلي دي حضرت نصیر الدین غورغشتوي رحمت الله علیه دا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا یو عمل نقل کړی دی د هر ضرورت د هرې مسلې د حل لپاره هغه هر څه مسله ده اول اخر کې مختصر درود صلی الله علیه و آله وسلم دا اصل درود وای منځ کې حسبنا الله و نعم الوکیل دا 500 ځل وای روزانه ورځ کې یو ځل برابروي 24 घंटों کې یو ځل الله رب العزت بم ان شاء الله العزیز مسالم ختمي او دنیا و آخرت کې به کم دي خوشاله کامیابی الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله جسم وی د عمل توفیق پیدا کې څومره مسلمانان ناس دي زموږ د دې ټول حاجتونو پوره کړي آدم علیه السلام نه دی وخت پر څومره مسلمانان وفات شوي الله ټول مغفرت نصیب کړي نن سیدانو غوړه کې فضل بچا ډاکټر سي وفات شوي څومره مردگان وفات شوي لوی اکابرین علما وفات شو الله د ټول مغفرت نصیب کړي یا الله زموږ د حاضرینو چې څومره مشران کسران قبرونو کې برادری یا الله مغفرت نصیب کړي څومره بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې موږ د اورنګزیب جی صاحب دی والده بیمار ده الله ټول بیماران له شفای کامله عاجله ورکړي او یو مرګري پیښور نه وختي ټلیفون کړو یو خورکې مې ډېره زیات بیماره ده خصوصي دواره له ټول مسلمانانو باندې الله دې ټول بیماران له کورونو کې دي هسپتالونو کې دي روحاني بیماران دي جسماني دي الله ټول له شفای کامله عاجله ورکړي د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړي د ظالمانو نه مفسدانو نه حفاظت وکړي د ملک خدای امن سکون راولي اتیرا مسلمانانو سره څه حالت شروع دي الله زموږ د ټول په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ د عملونو اصلاح وکړي برحمتک یا ارحم الراحمین